السلام علیکم قریشي ګرافیک چینل ته ښه راغلاست. ملګرو زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې دی موږ او تاسې نن یو سیم لرو. په دا سیم کې به موږ او تاسې رولز آف ډیزاین د ډیزاین اصول زده کړو. لوګو ډیزاین د لوګو ډیزاینول به زده کړو. آی ډي کارت ډیزاین د پیژندنې کارت ډیزاین به زده کړو. بزنس کارت ډیزاین د تجارت کارت. فیسبوک پوسټ ډیزاین د فیسبوک پوسټ ډیزاین به زده کړو. یوټیوب تمبینل ډیزاین دا ټوله چې جلا جلا ویډیوګانو کې به زه کوشش وکړم سره یو ځای کړم. د ټولو د مخه به اول موضوع ووایو رولز آف ډیزاین. د دې د مخه چې موږ او تاسې رولز آف ډیزاین شروع کړو د هغه د مخه که چیرې تاسو زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی زما یوټیوب چینل به سره سبسکرایب کړئ او دغه د زنګولې نښان ووهئ تر څو زما هره نوې ویډیو اول تر تاسو ورسېږي. راځو درس پیلوو. د دې د مخکې چې رولز آف ډیزاین اول ووایو اول راځو موږ او تاسې ټول باکس وایو د اډاب السټریټر ټول باکس یو له هغه مهمو شیانو څخه دی. که چیرې موږ او تاسې غواړو چې ډیزاین زده کړو مسلکي ډیزاین زده کړو د هغه لپاره تر ټولو مهم شی ټول باکس دی. تاسو په سکرین کې وینئ دغه څلور پنځه عکسونه دي دا ما سکرین شاټ کړي دي. د ټول باکس دا ټوله د ټول باکس عکسونه دي ما سکرین شاټ کړي دي دلته مې تاسو ته راوړي دي. راځو اډاب السټریټر ته راځو. اډاب السټریټر کې به زه تاسو ته یو څو مهم د ټول باکس شیان ووایم چې موږ او تاسو ته په ډیزاین کولو کې په ښه راځي. نور یې تاسو خپله درسره وګورئ. زه صرف یو څو دانې درته وایم هغه درته وایم چې هغه موږ تاسو ته ډېر مهم دي. د ټول څخه در مخه چې دی سلیکټ ټول دی سلیکشن ټول دی. سلیکشن ټولز وظیفه څه ده؟ مثلا اوس موږ او تاسې یو شیپ انتخاب کړئ. زه غواړم مثلا دې شیپ موف دا شیپ زه غواړم چې موف کړم. ګوره که چیرې زه بیا کلیک پر وکړم دی ماته بل شیپ جوړوي ځکه دی چې اوس دی اوس په شیپ ریکټنګل ټولز باندې ولاړ دی. ګوره زه چې هر څو یې دی موف کول غواړم مګر نه موف کېږي ځکه چې دی په ریکټنګل ټولز ولاړ دی. که چیرې اوس زه دی واړوم موف ټولز ته ګوره شیپ مې جوړ کړئ. اوس راځم دی موف ټول ته اړوم. اوس زه دی بل ځای وړم. ګوره اوس بیا وړل کېږي ځکه وړل کېږي موف ټول استعمال کوي. موف ټول ډېر مهم دی. راځو دوهم چې دی ډایرکټ سلیکشن دی. ډایرکټ سلیکشن مطلب څه؟ ډایرکټ سلیکشن چې دی مثلا موږ تاسو یو شیپ جوړ کړئ زه به دا ټوله ډیلیټ کړم. موږ تاسو یو شیپ جوړ کړئ یو دایره مو جوړه کړله دایره چې مو جوړه کړه زه اوس غواړم چې د دې دایرې څخه داسې یو شیپ جوړ کړم چې مثلا د فیسبوک اعلان لپاره زه یو پوسټ جوړوم د هغه دپاره دلته په دې دایره کې زه خپل یو عکس راوړم. نو په دایره کې چې عکس راسي دا د آی ډي کارتونو دپاره د بزنس کارتونو دپاره ښه دی. خو مګر که چیرې تاسې اعلان جوړوئ د اعلان لپاره باید عکس شیپ باید خوندور وي. نو راځو د سلیکشن ټول څخه کار اخلو. دی دغه کلیک کوو ګوره دی خپل څلور پنځه نقطې لري. پر هره نقطه چې کلیک وکړې دی خپل بیا تا ته موف ټول د خپل شیپ ته ایډیټ ورکولی شې. ګوره زه غواړم چې یو شیپ جوړ کړم په هغه کې بیا موږ او تاسې یو عکس را خلاص کړو. دا ډېر خوندور راځي. د هرې نقطې ته باید پام وشي. ګوره مثال دا ما یو شیپ جوړ کړئ. اوس زه غواړم چې په دې کې یو عکس را خلاص کړم.
دغه یوه نقطه یې لږ سره خرابه ده دا به زه ورسم کړم د یو څه داسې لاندې راکش کړه موف ټول باندې دا سلیکشن ټولز دي اوس راځو دلته غواړو عکس خلاص کړو عکس موږ تاسو په دوو طریقو راخلاصولی سو اوله طریقه د ډراو انساید ده چې شیفټ یې دغه دی شارټکټ دی او بله طریقه میک کلیپینګ ماسک دی اول به د ډراو طریقه در وښومه وروسته بیا میک کلیپینګ ماسک در وښوم راځو شیفټ چې مو انتخاب کړئ د موف ټول څخه باید کار واخلو ګوره دی که چیرې زه په ایډیټ ټول کې واچوم هلته بیا دی دغه اپشن فعاله کړي خو مګر وروسته تغیر نه پکښې راځي دی باید زه په موف ټول کې واچوم وروسته دغه پکښې راخلاص کړو ډراو انساید راځو یو شارټکټ و او شیفټ کنټرول پی په فایل ته چې راسئ په فایل کې پلیس په نامه هم شته او که چیرې تاسو غواړئ د شارټکټ څخه کار واخلئ شیفټ کنټرول پی پریس کړئ اوس زه غواړم دلته یو عکس را خلاص کړم پر ډیسکټاپ یو عکس پروت دی دغه عکس دغه به زه را خلاص کړم دا عکس چپه دی دا به رسته ورته واړوو دی به ورته موف کړو ګوره څومره خوندور رالی دا چې اوس موږ تاسې نور ډیزاین وکړو موږ تاسې په دا نورو درسونو کې ګوړی در مخه مې یادونه درته وکړله موږ تاسې 5-6 موضوعات لرو په هغو کې موږ تاسې یوه موضوع دا ده چې فیسبوک پوسټ څنګه ډیزاین کړو او یوټیوب ټرمینل څنګه ډیزاین کړو دا ټوله موضوعات په هغې کې راځي ګوره دې ته به دغه سټراک ورکړو سټراک به ژړ سټراک ورکړو دا که نو چیرې موږ تاسې غواړو چې یو ښایسته ډیزاین جوړ کړو ډېرې مختلفې طریقې بیا موږ تاسې لرو هغه به وروسته درسو کې درته وایم اوس راځو تاسو ته ما وویله چې یو د میک کلیپینګ ماسک طریقه ده چې په یو شیپ کې عکس څنګه راخلاص کړئ نو اوس راځو یو شیپ رسموو دا به هماغسې ایډیټ کړو یو څه چې تغییر پکښې راسي پروا نه لري زه تاسو ته مازې هغه لارښوونه کوم چې څنګه عکس پکښې راخلاصوی سو ګوره دغه دی مثلا اوس راځو دلته عکس راخلاصوو دلته په شیپ باندې د انساید د طرفه موږ تاسې د ډراو انساید طرفه موږ تاسې عکس نه راخلاصو په بله طریقه عکس راخلاصو بیرته هغه شارټکټ و او شیفټ کنټرول پی شارټکټ چې مو ولې عکس راخلاصوو عکس چې مو راخلاص کړي اوس دغه شیپ باید د عکس څخه پورته وي عکس باید د شیپ شاته وي که پر عکس کلیک وکړئ هم مشکل نشته که پر شیپ کلیک وکړئ هم مشکل نشته پر عکس کلیک وکړئ رسته کلیک پر وکړئ دلته ارینج ته ولاړ شئ په ارینج کې سین ټو باک ووایئ یا هم پر شیپ کلیک وکړئ رسته کلیک وکړئ ارینج ته راسئ برنګ ټو فرنټ ته ووایئ فرق نه کوي که شاته راځي که مخته خو بس شیپ باید د عکس مخته راسي اوس دی او د عکس او د شیپ باید انتخاب سي دا باید څنګه انتخاب کړو دواړه یو ځای د شیفټ د لارې دلته به د شیفټ کې ووایئ د عکس انتخاب کې د شیفټ کې ووایئ پر شیپ په کلیک وکړئ رسته کلیک وکړه میک کلیپینګ ماسک پریس کړئ ګوره زموږ ستاسې عکس دلته راخلاص شو اوس راځو دویم لږ غټوو چې د هغه سره منظم راسي چې ډېر غټ شي ښه زموږ تاسې عکس جوړ شو راځو د شاوخوا د سټراک ورکوو لکه هغه بل چې موږ سټراک ورکړئ ګوره څو نیوسه اډاب السټریټر داسې یو پروګرام دی عموما ټوله پروګرامونه درته ښوم هر کار یې په جلا جلا طریقو کېږي بس چې تاسو ته هر طریقه وسه او ښه معلومېدله هغه طریقه استعمالوئ راځو دا خو موف ټول شو دا بیا پسې سلیکشن ټول شو پسې وایو یو د هغه مهمو شیانو څخه د پین ټولز په نامه
پین ټولز یو د مهمو شیانو څخه دی. دا اوس چې موږ تاسې کوم ډیزاین جوړ کړئ، مثلا موږ تاسې د دایرې څخه جوړ کړئ، اوس راځو د پین ټول څخه هغه ډیزاین جوړوو. لږ به تغیر ولري خو مهمه نه ده. موږ تاسې یو ډیزاین باندې جوړوو. د سټراک کورې لکه وکې بندوئ. د هلته بیا چیرې تاسې دا دغه استعمالوئ پین ټولز، په دې کې به هلته تاسې ته معلومېږي. ګوره زه دلته اول رسته کلیک کومه، دی مخ ته وړمه. اوس نو بیرته رسته کلیک کومه، رسته کلیک ایله کوم نه، رسته کلیک مه ایله کوه. د کمپیوټر په موس باندې دغه شی وڅرخوه. ګوره انټر پریس کړه، پر دغه ټکي بیا کلیک وکړه، دلته راسه، بیا دی داسې کړه، انټر پریس کړه، راځه بیا دلته راسه، انټر پریس کړه، راځه بیا دلته راسه. ګوره موږ تاسې یو شیپ جوړ کړئ، که څه خاص هغه رقم نه دی خو هغه ته ورته دی. دا د پین ټولز له لارې، پین ټولز یو د مهمو شیانو څخه دی په اډاب السټریټر کې، د دې لپاره چې هر رقم ډیزاین یې تاسې کولی شئ. ګوره دلته هم هغه عکس را خلاص کړه. ستاسو عکس دلته را خلاص کړو. اوس راځو د پین ټول له لارې به موږ او تاسې یو تاج رسم. دا ډېر وخت نیسي. دا به موږ او تاسې په اکسټرا لیسنو کې وایو، په اضافي درسو کې به وایو. راځو خپل درس ته به ادامه ورکړو. اوس راځو یو بل ټولز دی دغه په نامه، ټیکس په نامه یا ټایپ ټول. ټیکس یا ټایپ ټول هېڅ مشکل نشته. په ورډ پروګرامو کې دې ته موږ تاسې ټیکسټ وایو، خو مګر په ای آی کې دې ته ټایپ ټول ویل کېږي. راځو د انتخابو دا د لیکنې دپاره دی. لیکنه مثلا وکړله قریشي ګرافیک، GRAPHIC، قریشي ګرافیک. اوس راځو موږ غواړو چې دې ته یو سټایل ورکړو. ګوره دلته په دا رسته طرف کې دلته پونټونه دي. دغه پونټ به د اوس لپاره استعمال کړو. راځو دی بولډ دی، دلته یې لږ کوچنی کوو چې پوره راسي. دغه چې بیا دی دا د دوو لیکو ترمنځ به دی فاصله ورکوي. مثلا داسې زه به دلته نور خط ولیکم. ویلکم. ګوره د دغه دوو لیکو ترمنځ فاصله بیا دغه ورکوي. اوس ګوره زه غواړم چې ورنږدې کړم، بېرته غواړم ځینې لرې کړم. او دی چې بیا دی بیا د دا تورو ترمنځ فاصله ورکوي. دلته تورو ته ګورئ، خپل تور یې ګرده سره لرې کېږي. دا به بېرته یو کړو. ښه، اوس راځو غواړم دې ته یو رنګ ورکړم. دغه د فیل له لارې دې ته رنګ ورکولی شو. سټراک رنګ هم ورکولی شو. سټراک رنګ زیاتره وخت نه استعمالېږي، خو زیاتره وخت په ډیزاین کې بیا د سټراک رنګ چې دی خوند نه پکې کوي. ګوره اوس که چیرې موږ تاسې د ډیزاین ته وګورو، زموږ تاسې خپل برانډینګ ته وګورو، بیا سټراک هم ښیي زیاتره وخت. که چیرې ځینې خلک غواړي مثلا وایي زه په دا ټیکسټ کې عکس را خلاصول غواړم، مثلا ټیکسټ ته هېڅ رنګ نه ورکوم، زه یو عکس لرم ښایسته عکس دی، هغه عکس یې بیکګراونډ کوم، مثلا په دا تورو کې دې راسي. دا هم هېڅ مشکل نه لري، لکه څنګه چې موږ په هغه شیپو کې عکسونه را خلاصول، په دې کې په هغه طریقه عکس را خلاص کړئ. مثلا زه غواړم چې دلته زما سره یو څه بیکګراونډونه شته. ما سره دغه بیکګراونډونه شته، زه غواړم چې اوس عکس را خلاص کړم. دغه عکس به را خلاص کړو. ګوره په شیپ کې عکس را دغه ټیکسټ کې عکس هم را خلاص شو. اوس د شاوخوا دغه سټراک لري، دا که تاسې وربندوئ، سټراک نه فیل لري، دا که تاسې وربندوئ ورباندې کړئ، وربندوئ خپله خوښه ده. سټراک چې وربند کړئ
ګوره څومره خوندور راغلی. ډېرې طریقې شته چې ټکسټ ښایسته کړي. اوس راځو وایو دا د ټکسټ ټول شو. راځو بل موضوع ته. شیپ ټولز دي. په دې کې ورډ ایکسل په دې پروګرامونو کې دې ته شیپ ټولز ویل کېږي، دلته الیپس ټولز ورته ویل کېږي. په هغو کې چې شیپونه بیخي ډېر وو، مګر دلته شیپونه محدود دي. ځکه محدود دي دلته داسې ډېر ټولز شته چې تاسې هر رقم شیپ په خپله خوښه جوړولی شئ. دې کې یو دغه مربعي شکل ریکټنګل ټولز دی، ایم ای شارټکټ ده. رینډډ ریکټنګل ټولز دی چې مثلا دا ګنجونه ګول یې، دایره ده. پیلګون ټولز دی، سټار ټولز دی، فیل ټولز دی. اوس راځو ګوره دغه دوه ما تاسو ته وویل چې دلته دا شیپونه ځکه محدود دي، دلته په ډېرو طریقو سره تاسې هر رقم شیپ جوړولی شئ. ګوره دغه راونډډ ریکټنګل ټولز زه د غواړم چې د ریکټنګل ټول څخه یې جوړ کړم. ګوره دلته زه ټولز انتخابوم، دې ته به یو رنګ ورکړم. دغه څوکې ما ځینې راکوشنې کوم چې ګردې شي. اوس راځو دا بل پسې ریکټنګل خپله استعمالوم. ګوره دی خاص هماغه طریقه لري. ګوره هر رقم چې ته غواړې هغسې جوړولی شي. اوس راځو لاین سیګمنټ ټولز دي. دا که چیرې موږ تاسې پرنټ ټول استعمالوو د هغه څخه اوس بیا لاین سیګمنټ ټول استعمالېږي. اوس مثلا ګوره زه دلته راځمه یو شی رسمومه، دې به کنټرول زد کړو، بېرته د دې ځای څخه به پر دې ځای پورې سم انتخاب کړو. حرکت دی باید یو څه راوسکېږي. اوس دی دلته کړه. ګوره دی رسم شو. دا لږ ګډوډ ځکه راغلی، نو تاسې باید یې د سټراک ورکړو. په سټراک کې دې ښایسته راځي. اوس ګوره زه غواړم د دې څخه یو تاج جوړ کړم. پر د هغه رسته کلیک کوو، ارینج ته راځو، ارینج مس وښي، ټرانسفارم ته راځو، ریفلیکټ ته راځو. دلته ما ځکه کاپي ځینې اخلو، کاپي په هماغه مساوي اندازه ځینې کشوو، شیفټ نیسو چې مساوي راشي. دغه دوې څوکې لږ فرق سره لري. دې دوه دغه د دغه له لارې د ډایرکټ سلیکشن له لارې دې دواړه انتخابوو، رسته کلیک ورکوو، دلته جاین وهو. ګوره هغه دوه سره ځای. اوس د دغه وظیفه څه شوه؟ د لاینز وظیفه څه شوه؟ شیپ یو ځای کول. اوس ګوره مثلا زه غواړم دې شیپ ته رنګ ورکړم. څنګه رنګ ورکړم؟ ټوټل شیپ رسم کړم. نو د هغه دپاره ګوره مثلا ګوره دلته لاندې دا څوکې نرۍ راغلې، نه ګوره دا ځکه نرۍ راغلې. نور تاسې باید دا د پن ټول له لارې د لاین ټول له لارې یو لیک ورکړو چې په ده کې بیا پردۍ هلته پوره راشي. راځو لاین به ورکړو، رسته کلیک نیسو، کشوی د کابل لاین پورې. چې مو چیرې رسم کوي بېرته راځو دا ټولز ته، دی لږ پورته کوو د دې ځای څخه، دا هم لږ پورته کوو د دې ځای څخه. ګوره یو تاج رسم شو. ښه دا چې و دا د لاین ټول وظیفه وه.
نور داسې خاص څه نه لرو بس که چیرې یو بل شی مهم شی دی ځینې شیپو ته 4-5 رنګه ورکول هغه د کم طریقه کېږي اوس ګوره راځو موږ تاسې یو شیپ استعمالوو شیپ راخلاصوو دې ته غواړو رنګ ورکړو دې تور کړو دې ته په دغه طریقه هم کولی شي خو موږ تاسې بله طریقه استعمال کړو ګوره چې 4-5 رنګونه یو ځای واخلي دغه وو ګریډینټ ټولز دا چې جوړ ګوره دلته 4-5 رقمه اوس ستاسې خوښ ده دې نقطې ته څنګه رنګ ورکوئ دې نقطې ته څنګه رنګ ورکوئ بلې نقطې ته دا هم یو د مهم ټول څخه و مثلا چې څنګه شیپونو ته جلا رنګونه نور خو نو دغه د سر طرف ته فیل اند سټراک دا ته فیل وایي او دغه شایغې ته دا ته بیا سټراک وایي چې دا دلته موږ تاسې هم لرو که چېرې دلته موږ تاسې یو شیپ راخلاص کړو دی خپله دلته پیدا کېږي فیل سټراک اوپیسټي مطلب دغه فایل ښیي د شیپ ښیي چې خام یې کړو تیز یې کړو څنګه یې کړو ګوره دا چې خام کېدی خامنېږي تیز یې کړه نو په دې کې داسې خاص مهم شی نشته ملګرو کوم چیرې ویډیو پوره کتلې وي زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د بل ویډیو پرې د الله په امان